د خصوصیت د مستوفیت رئیس وایي د اسلامي امارت مشرانو په ځانګړي لوریانه د مالیې وزارت له لوري د مالي مرستې یاد بهیر په ټول هیواد کې راستنه شوي کډوالو سره د خواخوږۍ او لاسنیوي په پار پیل شوی چې د اسلامي امارت حکومت د مالیې وزارت له لوري د داخلي بودیجې او خپلو امکاناتو څخه ورکول کیږي. نو دغه مهاجر رسما چې د مرکز له خوا څخه موږ ته د دوی لیست راکول شوی ده او هلته پر مختلفو بنادرو باندې چې یا د تورخم ده یا د چمن سپین بولدک ده او یا انګور اډه ده پر دغه لاره باندې دوی راوښتي او حواله ته هغه زموږ د مهاجرینو د کمیسیون سره ځان ثبت کړي او حواله ته اول وار کې هم د دوی سره نغدي کومک شوی ده. بیا د مالي کمیسیون یو فورمه یا داسې تصدیق پاڼه هم د دوی سره د مالي کمیسیون لخوا ټاکل شوې هم ده. دا توضیح د هغو کسانو سره د هغه د مرکز لخوا د دوی لیست موږ ته راکول شوی ده چې 248 کوره دي. د خوست د مهاجرینو ریاست استازي یادې پروسې پر شفافیت او روڼتیا ټینګار وکړ. ویل هر ثبت شوی کس او د کورنۍ غړو ته د شمیر په تناسب پیسې ورکول کیږي. ټول تقریبا په رسمي او غیر رسمي لارې چې راغلي دي هغه 1200 کورنۍ د موږ سره شوي دي. نو په 1200 کورنۍ کې د خوست مشت خلک چې خوست اصلي د خوست هستوګانې استنګلزوي دي هغه د کابل نه کوملي سره غره هغه ته موږ د توضیح وکړه او نور په آینده کې بیا یو پلان ورته لرو چې هغه مرکز څخه هدایت ودی هغه مطابق مو بیا څه. بلخو هغه کسانو چې مرستې ترلاسه کړې په دې خوښي څرګندوي چې د اسلامي امارت مشرتابه او مالیې وزارت له لوري له دوی سره نغدي مالي کومک کیږي. اول خو موږ ډېره مننه کوو د اسلامي امارت نه موږ سره ډېره مرسته کړې ده. موږ سره دومره سمانکاري چې اسلامي امارت کړې ده موږ سره یو چم باندې کړی چې موږ دلته راغلي موږ ډېر ځنه خوشحاله یو ولې موږ سره چې کوم مرستې ټیم چې موږ دي اول هغه راکړي کار ټلیفون هغه راوړي موږ ته راشو موږ ته هر قسم د مرسته راکړي موږ سره ډېر کومک یې کړی دی. د اسلامي امارت څخه ډېر خوشحاله یو موږ سره دا په میاشت کې همکاري کوي او موږ د راتلونکي کې دا ترنه غواړو چې موږ سره هم داسې نوره همکاري وکړي. د یادونه وړ ده چې له دې مخکې هم راستنه شویو کډوالو سره د اسلامي امارت د مشرانو نړیوالو مرستندویه بنسټونو او خیریه ټولنو له لوري بېلابېلې مرستې شوي چې د لړۍ لا هم روانه ده.